دا یو ورور سوال کړی دی چې زه د قرآن تلاوت ډېر په ټایم کومه او مونځ نه کومه نو بعضو خلکو یې ما ته ووایي چې دا قرآن ویل تاله فایده نه درکوي د دې مسلې جواب دا یو کس زموږ خواله راغلی و زه اکثر دې ملګرو ته خبره کوم ډېر سخت بېدینه و بې انتها بېدینه ما ورته ویل مونځ اودس کوه وی مونځ خو زه نه کوم مشر سړی و مونځ وی زه نه کوم ها البته وی د تهجدو مونځ او د ساخ مونځ نه پرېږدم نور وی زه مونځ نه کوم خو دا پکې راوي دا را پکې شته چې ګوره د ساخ مونځ او د تهجدو مونځ وی زه نه پرېږدم نور فرضي مونځونه وی زه نه کوم نو دا اوس قرآن تلاوت وی کوم خو مونځ نه کوم نو چا چې ورته دا خبره کړې ده صحیح کړې ده که ځکه چې د شهادتینو نه بعد کلمه توحید نه بعد غټ رکن د اسلام هغه څه شی دی مونځ دی حدیث کې راځي امام ترمذي راوړی بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاه د یو بنده او د کفر په منځ کې دیوال هغه مونځ پرېښودی مونځ یې پرېښودو بس دې دقیق کفر ته واوړېد او دې ته مونځ ولې وایي الصلاه ولې وایي ځکه چې دا سیله ده د بنده او د رب په منځ کې دی یو رابطه ده نو چې کوم سړی مونځ نه کوي د غوږ کې دی کوم سړی چې مونځ نه کوي د ده زکات نه قبلي د دې روجې نه قبلي د ده حج نه قبلي د ده جهاد نه قبلي د ده دعوت نه قبلي د ده د قرآن هغه تلاوت نه قبلي دی چې کومې خپلولیانې ساتي هغه ترې نه قبلي بلکې ټول اعمال مردود دي هغه حدیث خو تاسو یاد دی که نه مونږ څو څو پیرې بیان کړی چې د الله په حقوقو کې د قیامت په ورځ به اولنی تپوس د څه باره کې کېږي مانځه په باره کې که دې کې کامیاب شو مخکې به ځي که دې کې کامیاب نه شو بس ختم لاړې نو یو سړی د مانځه په مسله کې پیل شو د قیامت په ورځ او د ډېر ښه کارونه کړي د لاړې وبېله او یو سړی مونځ اودسې کړی او نور اعمال یې نه دي کړي بیا هم الله به یې وبخي کېدای شي الله یې وبخي کفر ته د اورېدو نه خو بد شو که نه او مانځه دا مسله خطرناکه مسله ده ځکه امام احمد بن حنبل او نور داسې ډېر علما د هغوی دا فتوه ده چې څوک مونځ پرېږدي همیشه نو د ده سزا دا ده چې ده ته به ویلی کېږي چې توبه وباسي که توبه یې ونه ویسته د وخت چې کوم حاکم دی او خلیفه دی هغه به یې وجني ځکه چې دی کافر شوی دی دله به غسل نه ورکوي دله به کفن نه ورکوي په ده باندې به جنازې مونځ نه کوي د مسلمانانو په مقبره کې به نه ښخېږي او مسلمانان چې کوم د ده بچي دي نور خپلوان دي هغه به د ده نه میراث نه اخلي ځکه چې میراث دا مسله د کافر او د مسلمان په منځ کې نشته نه کافر ته د مسلمان میراث میلاویږي او نه مسلمان ته د کافر نو دا وړه مسله شوه مونځ پرېښوده که غټه مسله ده غټه مسله ده چې دومره چې جنازه پې مه کوه کفن مه ورکوه مسلمانانو په مقبره کې مه ښخوه داسې وړې خبرې خو نه دي او غټې خبرې دي ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه بیمارۍ کې په کوم کې چې وفات شوی پروت او په هغه بیمارۍ کې دا خبره کوله امام ابن ماجه دا روایت راوړی وی الصلات الصلات مونځ د ته رایېدوم او مونځ د ته رایېدوم وګوره یعنې د سختي ته وګوره د حالاتو ته وګوره په هغه باندې د ځنکدن سخته ده او هغه څه رایېدی مونځ رایېدی دلیل دی په دې باندې چې دا ډېر اوچت عبادت دی ضرور وي چې د قرآن تلاوت کوم کوم سړی مونځ اودس نه کوي د ده د قرآن تلاوت هغه نه قبلېږي دی ځان نسي ستړی کوي چې مونځ دې نشتي روژه دې نشتي مونځ دې نشتي زکات دې نشتي مونځ دې نشتي یو نیک عمل دې هم نشتي